Bismillahirrahmanirrahim. نن سي سیټ اپ سلاइड شو پلی نریشن یوز ټایمینګ او شو میډیا کنټرول دغه باندې خبرې کی دغه شروع شي سیټ اپ سلاइड شو باندې کلیک کی تاسو چې په دې کلیک وکړئ دا راځي کوم وخت شي په دې کې یو څه آپشنز دي presented by speaker full screen کچره دا چیک لګیدلای وي اپارین مون چې دی ویډیو سره چا باندې ځان موبایل کولو ها سلاید یا ورشتلو نو هغه اوز و سره وي فول سکرین وایي شوی اوز و سره فول سکرین وایي کچره مو دا براوز باندې کلیک کړو دا انډیویډوال وینډو دا وینډو سوي د پوزي کې دا وینډو د پوس دا علامه چې کنه دا وینډو سره د کلوز دا و سره شي او کچیر مو په دې باندې کلیک کړو دا بل سټایل دی یعنی په دې کې دا وینډو چې دا سکرین په دې درې ټایپ کې خالي شکلونه دي چې دا وینډو د سره کوم ولدل شي دا وینډو د سره کوم ولدل شي ارسي اول ورڅ غاډور کې ناز ویډیو سلکشن وکړه دا درې واسه ها یا راځي چې دوانه دا درې واسه دا دوه واسه نه دا مې ډیلیټ او دا مې داسې منظم ارسه دیتا انیمیشن ورکو دیتا مې داسې انیمیشن ورکو اور له دې ما انیمیشن ورکړه دا انیمیشن مې ورکړه او له سلاइड شو ته وروړه د ځکه موږ دا ریسر ټایم شروع کوو خو دې نه مخ درڅ یو ځان دروړه from my PC دا یو اوس مې وروړه دا مې شپ پینځر او دا ځکه مې پلی بیک گراوند کو یعنی دا بیک گراوند دا وځو سره وي کله چې یې سر سیدي ستا سلاइड شو تا او سیټ اپ کچېره دا غوي او اوس بیا وی فول سکرین وایي زه اپ پای فولا یو دریا سره ټایم شروع کړ ساتو ورسته کنه شا یې سره دا اپ پای کو څه کسي او وځي سره دا اکیم چین کې چې موږ سکرین غاړول دا اکشن اوړي فول سکرین وکړه فیچر سره چې څه تغیر فیچر سره د تاسو د دې کلیک او دا براوز انډیویډوال وینډو باندې کلیک او ای سی فول سکرین کوي څه کسي ای سی فول سکرین سره ویني د پاور پوینټ د علامه ول دی او نه وي مکمل فول سکرین او درته علامه سره دي دا یو بل سټایل غاړه شکل دی دا کیوسکی ته دې باندې کلیک کړئ چې یو بل خبره وي چې دې باندې کلیک وکړم دا لوم دې کلیک دا ډایرکټ کلیک شي چې کسه په دې باندې کلیک کوم تاسو شو کلیک یا شو هاړ یا شو دا مطلب چې دا ریکارډ بار بار روان تکراریږي باندې نه یعنی ساده ونه راسي اسو دا هیڅ د تصویر څخه ساته ورسي بچی شي باندې خدای ځکه لوک دی مې څه بیا سره نشو سره شو به سره شو نه لوک چلایي دغه منه خوش ولګرا تاسو کوشش کړئ د پوسټ کې پریزنټیشن دا شروع کړئ لوک کوم ویل کنه د دې کې خوش کچر لوک ته لګولای نو دا ویډیو بار بار چیک کیږي تکراریږي ریکارډ مراون کړه کنه شاته دلو شو without narration کته من کلیک وکړلو بیا د نریشن دا اوز نه دی سره کلیک وکړه اوس کلیک اوس سره وایي ساده شو صبر کړه دغه کې وکړئ دا چیک لري کو اوکې کوی دا ځان کسي شي شو فول سکرین کوی هغه ځان د لمای ستل کېږي دغه کې نشته اځ شپه هایډ شو بلا هایډ کوي دنه شو شو without animation دا نه وی لکه دا تصویر سوي انیمیشن ورکول شي دا انیمیشن دا نه وی خدام دا هغه جوړ کړای دی صبر کوي ورته څه انیمیشن شته ابل تصویر کسا
او مینیمیشن وکړو تصویر داسې په بل سره ورشتي سينو وړي ښه د نو شي انیمیشن باندې خوشي ډیسیبل هارډویر ګرافیک ایکزلیشن کچېره مونږ داسې کړی وي چې موږ دا د سکرین کړی او په دې باندې مې رائټ کلیک وکړو او دا چې پوینټر تر ولر چې کوم څه کړو کلام مې وکړو ځینې وخت کار کوي چې کله داسې ته ویایي ولا شای کنه چې دا ځکه داسې وکړي دا ځکه داسې وکړي دې سره شي په پوینټر شي پوینټر ته ځکه یو بل ټیم دوی کنه ضرورت کېږي چې داسې وکړي دې ځکه داسې وکړي په دې پورا د قلم رنگ دی دا قلم رنگ سیروي که شین دی زوی چې رنگ دې سره کمی داسې دی لیزر پوینټر دې سره کمی زوی چې داسې شین دی ایسه وخت دا مو کې کړلو او ایک فایل رائټ کلیک مو کړلو پوینټر درلو د ځکه دا پین مې ورپستو کلام سره کم لیکل کو شنو یا شین مې ته هغه دې سره دا لیزر ترلو لیزر رنگ سره کوم لیزر رنگ داسې صحیح ولا پای دا چې میسج درکوي چې ا د لیکل چې پروګل د لیکل دا د تفصیل شي پوس باندې شي کیپ مل د کلم پروګل د تفصیل شي کیپ ډیسکارډ دکړل یو لیکل ته نفس کې دا مې اول څه ترلې دا لیکل صحیح ولا د سبدي چې په پوښ ولای کنه دا چې هیڅ ته وړي چې سس لري نه دي هیڅ واس لري نه دي کله چې شالس له چې ریکارډ یې ورو Samsung English class clase. Aga clasă de măcar și de unde nici de asta care și nici, da? Și utilizăm în observația. Are parte de mă lăsă și de dumneavoastră au în cadrul unui په دې برخه کې د چارج فزیک ختم سي د شو سلاید باندې خبرې په شو سلاید کې آل باندې کلیک کی نو ټول سلاید ورشو کی کچېره پرام ته وشي مطلب زویا چې د سلاید د دویم نه انتر سلورم پر شو کېږي دویم سلاید دا ده دریم سلورم دې سپین سلاید پر شو کېږي نه راغونه شي دا کله چې اوکې کا او زه دا فول سکرین کله چې دا فول سکرین کا په دې کې دا صرف سلور سلاید شو کېږي نه راغونه شي زول بل چې تر دې پر دا سلګینه شو د نه راشو دا د خاطر چې مدازي کې ته مشخص کړ چې د دوینه تر سوي پر سلاید شو کچې کار مې کلیک کړم دا ټول وو کسٹم سلاید شو کچې مدازي کړی د ځکه د کسٹم سلاید شو مو غوستوي نیو ترسا زه چې دا سلاید مې شو کېږي او کچې مدازي کړی Misturushi. It is maybe mixed custom slideshow او custom slideshow. يعني اچوتون خیال دوا او advanced sliding slideshow. بل advanced slideshow دی manually mixed slideshow یو slide بل slide او کله time پاساس یو slide نه بل slide slideshow. مانیټور لیکل چې موږ زیات مانیټور کنیکټ کړی د خپل کمپیوټر سره کلیشي چین مانیټور استعمال لکه پرایمری مانیټور دی او اټومیک دی کلیشي اتومات استعمال کلیشي پرایمری استعمال په دې کې ریزولوشن دی ځینې د پروجیکټور ریزولوشن ډیر زیات وي نو د په خاطر کچې د ریزولوشن زیات وي د ځینې ریزولوشن ټاکل شي د خپل کمپیوټر څومره خو زه یوز کرنٹ ریزولوشن استعمالوم چې څومره د خپل کمپیوټر ریزولوشن دی استعمالوم شي د ریزولوشن چیرته کتل شي خپل کمپیوټر ته ورشي د دې کې برایټ کلیک وکړئ او د دې کې سکرین ریزولوشن ته ورشي او په دې کې دا ریزولوشن لیکل دی نو کمپیوټر ریزولوشن د 280 او 300 ریزولوشن دی او څه کله شي مولا حل au este sunt zero برابر کدو د پلی نریشن دغه نریشن او د سره پلیشي کنه شي نو وایي چې سره پلیشي د کلیک او سره پلیشي یوز ټایمینګ ټایم پاس اس پوری کنه ټایم پاس بدلای شي او شو میډیا کنټرول کله چې د ستوري د میډیا د ځکه د ساوند لیکيږي کچېره دا لری کوي او فول سکرین کوي دا میډیا نشو زه ای پایو مینه ا میډیا نشو او بل د ځکه دی مانیټور اول خبره وکړه چې اټومیک دی او کسر کم دی چې کوم په دې خبره وکړه مانیټور باندې او کله چې د خپل مانیټور سلیکټ کړئ یوز
پریزنټر ویو استعمالولای شي لکه پرته د پاسه مستقل شي چې خپل ویو چې پول سکرین شو کې خلک ته مانیټور سپیکر په کې استعمال شوی وي مطلب اوس په کې انتقالیږي د دې پاس باندې مست خپل سکرین وړاندې کول شي خپل پریویو او تر دې چې پر درس پاس انشاء الله پر ریویو خبرې کوو